لغمان والي وایي د دیني عالمانو د ژوند خوندیتوب یې د کاري لومړیتوبونو څخه دی. دغه څرګندونې د لغمان والي د مرکز او ولسوالیو د دیني عالمانو په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په یاد ناسته کې چې نن پنجشنبه د چنګاښ پر 26مه نیټه ترسره شوه، پر مهال لغمان والي رحمت الله یارمل سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د ارشاد حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي، د عالمانو شورا رئیس او ګڼو دیني عالمانو ګډون کړی و. لومړی لغمان والي رحمت الله یارمل د اسلام له نظره د دیني عالمانو په ارزښت اړخیزې خبرې وکړي. نوموړي وویل دیني عالمان د انبیاو وارثین دي او زیاته کړه چې د اسلام په سپېڅلي دین کې دوی د ځانګړي ارزښت لرونکي دي. هغه ویل له دیني عالمانو سره یو ځای او د دوی په مشورو به د لغمان د ولسونو غوښتنو او ستونزو ته د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړي. نوموړي د حکومت او ولایتي ادارې د ټولو چارو په ترسره کولو کې د دیني عالمانو نظرونه او وړاندیزونه او مشورې مهمې یادې کړي او زیاته کړه چې له دوی سره به د ټولو چارو په ترسره کولو کې لازمي مشورې کوي. ښاغلي یارمل ویل دیني عالمان کولی شي چې د سولې د راوستلو ترڅنګ په ګڼو نورو ټولنیزو برخو کې حکومت سره همکاري او مرسته ترسره کړي. والي یارمل د لغمان ټولو دیني عالمانو ته ډاډ ورکړ چې ټولو غوښتنو، وړاندیزونو او ستونزو ته به یې ولایتي اداره پر وخت رسیدګي ترسره کړي. لغمان والي ویل چې د دیني عالمانو د ژوند د خوندیتوب په موخه به شپه ورځ کار وکړي ترڅو دوی خپلې چارې په آرامۍ سره ترسره کړي. ورپسې د ارشاد حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي او شمېر نورو دیني عالمانو په خپل وار سره خبرې وکړي. دوی ټولو د اسلامي شریعت پر اړه کې د دیني عالمانو په ارزښت هر بحث وکړ او زیاته کړه چې دیني عالمان د انبیاو وارثین دي. هغوی ویل په لغمان ولایت کې ټولو دیني عالمانو خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کوي او حکومت سره د بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو په حلولو کې همکاري او مرسته ترسره کړي. نوموړي د لغمان والي څخه وغوښتل چې د دیني عالمانو ژوند د خوندیتوب ترڅنګ دي د دوی ټولو غوښتنو، وړاندیزونو او ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي ترڅو یې ستونزې راکمې شي. دیني عالمانو ژر افغان سولې خبرو پیل د اوربند کول او نورو برخو کې هم د جګړې په ښکیلو خواوو غږ وکړ. په یاده ناسته کې د ټولو خواوو څخه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم هر اړخیزې خبرې وشوې. د دیني عالمانو په دې ناسته کې دغه راز په هیواد کې د وروستیو شهیدانو روحونو ته د مغفرت په موخه د قرآن کریم ختم هم ترسره شو.